سلامونه وخت مو بخیر. تاسو ته له زیر نیوز سلیری څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د چنګاښ 29 چې د 2025 زیږدیز کال د جولای له 20 سره برابره ده. زه عزیر صافی یم او تاسو ته له زیر نیوز سلیری څخه د هیواد او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. متقی وایي هیڅ بهرني پوځ ته د حضور اجازه نه ورکوو. د اسلامي امارت د بهرني چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې اسلامي امارت به د هیڅ هیواد پوځي حضور په افغانستان کې ونه مني. ایران د افغان کډوالو د وتلو نیټه د سنبولي تر 15 غځولې. پر غزې د اسرایلي بریدونو دوام لږ تر لږه 450 فلسطینیان وژل شوي دي او په ویتنام کې د سیلانیانو کښتۍ غرقه شوې، لسګونه تنو ژوند له لاسه ورکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. متقی وایي هیڅ بهرني پوځ ته د حضور اجازه نه ورکوو. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې اسلامي امارت به د هیڅ هیواد پوځي حضور په افغانستان کې ونه مني. نوموړي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې چین د بګرام پر هوایي ډګر کنټرول لري. متقی ټینګار وکړ چې حتی د افغانستان 1 انچ خاوره به هم بهرنیو پوځونو ته ورنه کړل شي او دا موضوع د بحث وړ نه ده. هغه دا څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ د فراغت مراسمو کې وکړي او له ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې د اسلامي امارت سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني. نوموړي زیاته کړه چې د امارت بهرنی سیاست متوازن دی او له ټولو هیوادونو حتی له امریکا سره د مثبتو اړیکو غوښتونکی دی. د غرض هغه د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د اسلامي امارت د مشرانو پر ضد د نیولو امر وغنده او ویل چې افغانستان د یادې محکمې فیصلې نه مني. ایران د افغان کډوالو د وتلو نیټه د سنبولي تر 15 غځولې. ایرانی چارواکو ویلي چې ناقانونه میشت افغان کډوال باید د سنبولي تر 15 دغه هیواد پرېږدي، که نه وي د غیر قانوني اقامت جریمه به پرې کړي. د خراسان رضوي د بهرني چارو رئیس وایي د ګرمو هواو او ناسمې زمینې له امله د مهلت تمدید شوی. په ورته وخت کې د اسلامي امارت د بهرني چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ګاونډیو وغوښتل چې جبري ایستنې ودروي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې له بیرته راستنېدونکو سره مرسته وکړي. ملګرو ملتونو هم د کډوالو د ستونزو د حل په موخه د اسلامي امارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له یو لوړپوړي پلاوي سره کابل ته راغی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د افغانستان لپاره د دغه هیواد له ځانګړي استازي محمد صادق سره یوځای د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ نن یکشنبه کابل ته سفر وکړ. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر ایکس لیکلي چې یاد پلاوي ته د وزارت له مرستیال لخوا په کابل کې هرکلی شوی دی. د راپورونو له مخې ټاکل شوي چې محسن نقوي د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره وګوري او د دواړو هیوادونو د امنیتي همکاریو سرحدي وضعیت او نورو مهمو موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي. یاد سفر داسې مهال تر سره کیږي چې تیره اونۍ هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی د 3 اړخیزو خبرو لپاره کابل ته راغلی و. دا پرلپسې لیدنې ښیي چې دواړه هیوادونه هڅه کوي د اړیکو د بیا رغونې او امنیتي تفاهم لپاره نوي ګامونه پورته کړي. په هرات کې د 220 کیلو ولټ وارداتي برېښنا پروژه د افغان تخنیکي ټیم لخوا بشپړه شوه. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې د هیواد په کچه د لومړي ځل لپاره افغان تخنیکي کارکوونکي له هیڅ بهرني ملاتړ پرته د لوړ ولټاژ برېښنا یوه مهمه پروژه بشپړه کړې ده. یاده پروژه چې له ترکمنستان څخه هرات ته د 220 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د انتقال لپاره طرحه شوې وه، له څو کلونو راهیسې نیمګړې پاتې وه. خو دا ځل د برېښنا شرکت انجینرانو وکولی شول چې یوازې په 2 ورځو کې ټول او تخنیکي اجرایي کارونه پای ته ورسوي. د یادې پروژې له فعالېدو سره ټاکل شوي چې هرات ته د وارداتي برېښنا په عرضه کې د پام وړ ثبات راشي، چې له دې سره به د صنعتي پارکونو، کورنیو او دولتي ادارو لپاره د برېښنا کمښت هم راکم شي. د هرات اوسیدونکي هیله لري چې دا پروژه به د سیمې اقتصادي وده ګړندۍ کړي او د برېښنا دوامداره لاسرسی به یقیني کړي. سید موسی د 1404 کانکور د ازموینې غوره زده کوونکی وپېژندل شو. سید موسی د سید داود سادات زوی د کابل اوسیدونکی د 1404 کال د کانکور ازموینې لومړی مقام خپل کړ. نوموړي په یاده سرتاسري ازموینه کې 355.50 نمرې ترلاسه کړي دي چې دا د افغانستان تر ټولو لوړه نمره ګڼل شوې ده. سید موسی د کابل له پامیر نوین خصوصي عالی لیسې فارغ شوی او له بریالۍ ازموینې وروسته د کابل د طب پوهنځي ته د زده کړې حق ترلاسه کړی دی.
چې د هیواد له سترو او سیالیو ډکو څانګو ګڼل کیږي. د هغه بریا د ټولنې په کچه د نوې هیلې او هڅونې په توګه ستایل شوې ده. د کانکور ازموینه چې زرګونه زده کوونکي پکې ګډون کوي د افغانستان د لوړو زده کړو لپاره مهمه دروازه بلل کیږي. د سید موسی بریالیتوب د خصوصي ښوونځیو د روزنیز کیفیت او د زده کوونکو پر سخت کار یو ځل بیا تمرکز راوستی. د کورنۍ، ښوونکي او همزولي یې د لاسته راوړنه د دوامدار زحمت او هدفمند تعلیم پایله بولي. زموږ کورني خبرونه همدومره، اوس هم ورځو څو بهرنیو خبرونو ته. پر غزې د اسرائیلو بریدونه دوام لري. 54 تنه وژل شوي دي. د غزې په تراوه سیمه کې د اسرائیلو لخوا تازه بریدونه ترسره شوي چې 54 فلسطینیان پکې وژل شوي او 51 تنه د مرستو ترلاسه کولو لپاره ولاړ وو. د راپورونو له مخې یوازې د غزې شمال کې د یو مرستندویه مرکز ترڅنګ د اسرائیلو ډزو 9 تنه وژلي او 55 نور یې ټپیان کړي دي. دغه راز د رفح په شمال کې د یو بل مرستندویه مرکز ترڅنګ 15 فلسطینیان وژل شوي او ډیری نور یې ټپیان دي. په همدې حال کې د غزې ښار په الشفا روغتون کې 2 نور فلسطینیان چې یو یې 15 ورځنی ماشوم د لوږې له امله مړه شوي دي. دغه راز د غزې د روغتیا وزارت خبرداری ورکړی چې د روغتیا نړیوال سازمان 3 موټر چې یوازې طبي وسایل لیږدوي ټاکل شوي نن غزې ته داخل شي. له بلې خوا د اسرائیلو په تل ابیب ښار کې لسګونه زرو کسانو مظاهره کړې او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې غوښتي چې جګړه پای ته ورسوي او شاوخوا 50 یرغمل شوي کسان بیرته راوګرځوي. په ویتنام کې د سیلانیانو کښتۍ غرقه شوې، لسګونه تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ویتنام په شمال کې د نړۍ له مشهورو سیاحتي سیمو څخه په یو هانلوک خلیج کې د سیلانیانو یوه کښتۍ د سختو موسمي شرایطو له امله ډوبه شوې ده. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 30 تنه مړه شوي او 11 تنه ژغورل شوي چې 15 تنه لا هم نادرکه دي. یاده پیښه د شنبې په ورځ هغه مهال رامنځته شوه چې د وانډر سی نومې کښتۍ له 53 کسانو سره چې پکې د عملي غړي هم شامل وو د سمندر پر لور روانه شوه. ناڅاپي توپان، تیز بادونه او لوړې څپې د کښتۍ د بې تعادله کېدو سبب شوي چې پایله کې کښتۍ ډوبه شوه. د ژغورنې ټیمونه هڅه کوي چې پاتې نادرکه کسان پیدا کړي. د چارواکو په وینا د ژغورنې عملیات له چیلنجونو ډک دي ځکه چې اوبه تیزې، هوا خرابه او لید محدود دی. د ویتنام د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي ده تر اوسه په روان کال کې تر ټولو خونړۍ سمندري پیښه ده. چارواکو ژمنه کړې چې د پیښې بشپړه پلټنه به ترسره کوي او د ټولو اړخونو مسؤلیتونه به ارزول کیږي. د هانلوک خلیج چې د یونسکو له نړیوال میراث څخه ګڼل کیږي هر کال زرګونه کورني او بهرني سیلانیان ځان ته جذبوي. په جنوبي کوریا کې د شدیدو اورښتونو له امله د مړو شمېر 14 تنو ته لوړ شوی. د جنوبي کوریا په سیلاني ښار کاپیون کې د یکشنبې په ورځ د سختو اورښتونو له امله د خټو ښویدنه رامنځته شوې چې سیلابونو ګڼ زیانونه اړولي دي. د راپورونو له مخې خټه ښویدنه پر کورونو راغورځېدلې او سیلابونو موټرونه له ځان سره وړي دي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې له چهارشنبې راهیسې په ټول هیواد کې درانه بارانونه روان وو. د طبیعي پیښو د مدیریت ملي ادارې په وینا د روانو اورښتونو له امله تر دې دمه په ټول هیواد کې 14 تنه مړه شوي او 12 تنه لا نور هم نادرکه دي. چارواکي وایي چې د ژغورنې عملیات روان دي او د نور زیان د مخنیوي لپاره هڅې دوام لري. د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوې چې له خطرناکو سیمې لرې شي او چارواکي ځینې ساحې تخلیه کړي څو د نورو تلفاتو مخه ونیول شي. په کولمبیا کې د نړیوال جنوب هیوادونو غونډه د غزې د جګړې له امله به د اسرائیلو پر ضد د حساب غوښتنه کیږي. په کولمبیا کې د نړیوال جنوب هیوادونو په یوه سرمشریزه کې ګډونوالو هیوادونو ژمنه وکړه چې د اسرائیلو لخوا په غزه کې د بشر ضد کړنو لپاره به د حساب غوښتنه کوي او همدارنګه به اسرائیلو ته د وسلو د لیږد بندیدو لپاره جدي ګام واخلي. دغه هیوادونه چې زیاتره د افریقا، لاتینی امریکا، آسیا او منځني ختیځ څخه دي اسرائیل تورنوي چې په غزه کې د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کړنې ترسره کړي. دوی وايي وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د اسرائیلو پر وړاندې بې پروا پاتې نشي. د سرمشریزي ګډونوالو وویل چې دوی به د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو له لارې د اسرائیلو پر ضد قانوني او سیاسي ګامونه پورته کړي تر څو د فلسطینیانو پر وړاندې روان ظلم پای ته ورسیږي. ګډونوالو ټینګار وکړ چې د وسلو لیږد بندول یو مهم ګام دی تر څو نور بې ګناه خلک قرباني نشي او اسرائیل نور د جګړې له لارې د خپلو موخو د پلي کولو وس ونه لري. په بنگلاديش کې د عادلانه ټاکنو لپاره د جماعت اسلامي ستر لاریون د بنگلاديش ستر اسلامي ګوند جماعت اسلامي زرګونو پلویانو په ډاکا کې د یو لوی لاریون له لارې د انتخاباتي نظام اصلاح او عادلانه ټاکنو غوښتنه وکړه.
لاریونوالو چې زیاتره ځوانانو د سختې ګرمۍ سربیره د سهرودي او دان تاریخي میدان ته راټول شوي وو. ګوندمشر شفیق الرحمن ویل د 2024 مبارزه به د فاشیزم او فساد پر ضد وي او دا ځل به خلک راتلونکي خپله ټاکي. ګوند د لنډمهالي حکومت نه چې مشري محمد یونس کوي اووه مادهیزې غوښتنې وکړي چې پکې د تناسبي استازیتوب نظام د 2023 پاڅون منشور پلي کول او د تیرو وژنو د عدالت تامین هم شامل دي. جماعت ګوند چې له 1991 جګړې وروسته منع شوی اوس مهال د سترې محکمې لخوا بیرته ثبت شوی او ټاکل شوی چې په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. بهرني خبرونه همدومره، اوس هم د سپورټ له ډګره. نور احمد ساقيزاده د پاور لیفټینګ فدراسیون سرپرست وټاکل شو. د افغانستان د پاور لیفټینګ فدراسیون مسؤلین وایي نور احمد سخیزاده د دې فدراسیون د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. دا ټاکنه د فدراسیون د اجرایه بورډ د وړاندیز او د بدني روزنې او ورزش ریاست د رسمي حکم له مخې شوې ده. سخیزاده له دې وړاندې هم د یادې سپورټي څانګې اجرایي چارې پر مخ وړي وي او له دې ډګره پوره تجربه هم لري. یا د څوکۍ تر هغه وروسته تشه وه چې پخوانی مشر نجیب الله ایوبي د زړه د ناروغۍ له امله ومړ. بوست ساتونکو د شپږیزه لیګ په روان فصل کې لومړۍ بریا ترلاسه کړه. د شپږیزه کرکټ لیګ څلورمه سیالۍ د بوست ساتونکو په بریا پای ته ورسېده. دوی وتوانېدل چې د کریم جنت د ځلانده لوبې په مرسته سپین غر پړانګانو ته ماتې ورکړي. کریم جنت په دې لوبه کې 52 منډې جوړې کړې او د حریف دوه مهم لوبغاړي یې هم وسوځول. د هغه ښکلې لوبې نوموړی د سیالۍ غوره لوبغاړی کړ. دا بریا د بوست ساتونکو لپاره د روان لیګ لومړنی مهم ګام و چې له دې سره یې د جدول پر لور حرکت پیل کړ. د بلخ د فوټسال سیالۍ د سوپر سرعت د قهرماني په بریا پای ته ورسېدې. د فوټسال سیالۍ په مزار شریف کې د بلخ د فوټبال فدراسیون لخوا د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې سیالۍ د سوپر سرعت لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې سوپر سرعت د جوانانې بلخ لوبډله 5-2 ماته کړه. د دغو سیالیو موخه د ځوانانو ترمنځ یووالي او د فوټسال پرمختګ ښودل شوی و. نننۍ خبري خپرونه همدومره وه. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 دی. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.